سلامونه، خدای دې وکړي روغ او جوړ به وي. بیا هم په خیر راغلی افغان جرمن انفو ته. جرمني په پښتو باندې د فروشاین د برخې لوستونه دي. مونږ شلم څپرکي ته را رسېدلي یو یا هم شلم بوګن د تیوري پوښتنې او ځوابونه په پښتو باندې. لومړی پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. Mit welchem Verhalten von Kindern müssen Sie an Zebrastreifen rechnen? Zebrastreifen د پلیت لونکو کسانو هغه برګه پټه چې د سړک په سر باندې وي او پلیت لونکي کسان د یو سر نه بل سر ته پې باندې تیریږي، د سړک یوې غاړې نه بلې غاړې ته. کله چې وایي ماشومان په دې سړک باندې یا په همدغې پټې باندې تیریږي، کومو کړنو ته ستاسو پام وي او وختي مو لا فکر کړی وي چې ماشومان کومې کړنې کوي. Sie kehren ohne erkennbaren Grund auf dem Zebrastreifen und laufen zurück. دغه ماشومان کله چې د زیبراشترایفن یا همدغې برګې پټې باندې راځي یا تیریږي، پرته د دې نه چې کومه ستونزه ولري یا څه پیښ سي، بیرته تاویږي. هو، sie laufen auf den Zebrastreifen ohne auf den Verkehr zu achten. پرته له دې چې موټرونو ته فکر وي، ټرافیک ته فکر وي، په سړک باندې تیریږي. هو، Sie schätzen Geschwindigkeit und Entfernung herannähernde Fahrzeuge immer richtig ein und warten am Fahrbahnrand. دغه ماشومان چې د موټرونو کوم سرعت یا تیزوالی چې د دې ته ډېر ښه پام نیسي او پوهیږي چې کله دا موټر را رسیږي نو د سړک څنډې ته قرار ودرېږي. نه، دا احتیاطي جنبه نه لري، یوازې دا دواړه دلته سم دي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. دویمه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده، یو انځوریزه پوښتنه ده. په انځور کې ګورو چې یو توپ سړک ته راوتی دی. دلته مونږ باید دفتن برمز ونیسو او ودرېږو، ځکه کیدای سي اوس یو ماشوم یا یو څوک راووځي. برمز بریک ته وایي. Wie müssen Sie sich verhalten؟ دلته څنګه چلند کوئ تاسو؟ Mit unvermeidbar veränderter Geschwindigkeit vorbeifahren. اس سرعت کې کوم تغییر مه راولئ، کوم سرعت کې هستې په همدې سرعت باندې لاړ شئ. نه، bremsbereit bleiben، بریک ته مو پام وي او پښه مو په بریک باندې وي. هو، sofort auf die Schrittgeschwindigkeit abbremsen، دفتن خپل سرعت پل په پل تلو ته راټیټ کئ. دلته دا دواړه سم دي. دریمه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. worauf sollten Sie sich in diese Situation einstellen؟ دلته مو څنګه ځان برابر کړی وي او کوم خطرونو ته باید پام وي. دغه ماشوم ته چې دا سپای ور سره ده او د پلیت لونکي کسان چې کوم د سړک په څنډه باندې روان وي، دې ته هم باید ستاسو فکر وي. پوښتنې ته راځو. Der Hund wird von dem Kind sicher unter Kontrolle gehalten. دغه سپای چې دا ماشومي کولی شي ډېرې کلک ونیسي او مسؤونه وي. مونږ څه پوهیږو چې دا راسئ صحیح ده، کلکه ده، نه دا ماشوم د دې زور لري چې دا سپای ټینګ ونیسي که نه. Der Hund reißt sich los und das Kind läuft hinterher. دا سپای کېدای سي د ماشوم نه ځان راخوشي کي او یو دفعه سړک ته راسي. هو، او دا ماشوم هم ورپسې منډه کي. دا کېدای سي. Der Hund läuft auf die Fahrbahn und zieht das Kind hinter sich her. کېدای سي دغه سپای یو دفعه سړک ته راوړي، دا ماشوم هم ځان سره راکش کی. دلته خو تینه تختی یا به وتختی او دلته به راکش کی. هو، دلته دا دواړه سم دي. څلورمه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. auf der Fahrbahn befindet sich Öl. Wie sollten Sie sich jetzt verhalten؟ د سړک په سر باندې دلته تیل توی سوي دي یا موبلاین هر شی سي دي، سړک یې داسې ککړ کړی ده. دلته تاسو څنګه چلند کوئ؟ Ich vermeide starkes Bremsen und ruckartiges Lenken. زه سرعت خپل راټیټوم او کوشش کوم چې شترنګ ونه وهم. هو، ich informiere die Feuerwehr. زه اطفایې ته احوال ورکوم. هو، دا هم سم ده. Ich weiche auf die linke Fahrbahnhälfte aus. زه داسې راځم دې خواته او بیا داسې تېرېږم. دا هېڅکله نه کوي ځکه مخامخ نه بل موټر راځي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 5مه پوښتنه د 4 نمرو پوښتنه ده. Was müssen Sie tun, wenn vor Ihnen ein Nebelfeld die Sicht stark behindert؟ تاسو به څه کوئ کله چې تاسو روان یاستئ او ستاسو مخه د دغه منیار یا سپین غبار له امله نه ډېره لنډه سي او تاسو ونه سئ کولی لاره ووینئ. Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug vergrößern. کوم موټر چې تاسو نه مخکې روان د هغې سره تاسو باید دغه مسؤلیت فاصله نوره هم غټه کئ. Geschwindigkeit rechtzeitig dem sicher
Sichtverhältnissen anpassen. خپل سرعت دومره راټیټ کړئ چې تاسو پکې لید کولی شئ. که 5 متره کې لید کولی شئ هماغونه مو سرعت راټیټ کړئ. که 3 متره کې 3 متره ته راټیټ کړئ. یعنې څومره چې تاسو لید کولی شئ او بریک نیولی شئ هماغونه مو سرعت باید راټیټ کړئ. dicht aufschließen نږدې نور موټرونو ته لاړ شه sich an die Schlussleuchten des vorausfahrenden Fahrzeugs zu orientieren. تاسو دومره نږدې لاړ شئ چې وکولی شئ د بل مخکیني موټر هغه سره چراغونه ووینئ او هغې پسې لاړ شئ. نه دا به هیڅکله نه کوئ. Diese Frage wurde richtig beantwortet. شپږمه پوښتنه د 4 نمبر پوښتنه ده. Was müssen Sie beachten bevor Sie in einem Tunnel einfahren? څه شته مو باید پام وي مخکې له دې نه چې تاسو ټونل ته ننوځئ. Sonnenbrille abnehmen, خپل عینکې لمریزې عینکې به لرې کړئ. Auch am Tag in gute beleuchteten Tunnel mit Abblendlicht fahren. په ورځ کې هم که چیرته ښه رڼا هم په تونل کې وي تاسو باید هغه ډیم چراغونه مو چالان کړئ. هو Nebelscheinwerfer einschalten. د غبار څراغونه مو چالان کړئ. نه دلته تاسو Abblendlicht به چالانوئ او ننوځئ به. Diese Frage wurde richtig beantwortet. اومه پوښتنه د 4 نمبر پوښتنه ده. راځو ویډیو ته. په ویډیو کې ګورو چې مونږه 50 کیلومتره په ساعت کې د موټر ځغاسته ده. سړک دواړو خواو ته ګورو. په فورفارشټراسه کې یاستو. دلته هم بایسکل چلونکی روان ده او دې خوا هم بایسکل چلونکی را روان ده. مونږ په نورو ویډیوګانو کې هم ویلي وو که چیرې مونږ په یو سړک باندې چپ لاس ته تاویږو هغه کسان لږ کپلي وي او که بایسکل چلونکی په سړک باندې تیریږي تاسو هغه ته باید لاره ورکړئ چې هغه په سړک باندې تیر سي. اوس دلته ګورو. Worauf müssen Sie jetzt achten? چې شته مو دلته باید پام وي. Auf dem grünen PKW داسې کوم هغه شین موټر چې هغې ته هم پام وي. نه auf die Radfahrerin rechts دغې بایسکل چلونکي ته. هو auf den Radfahrer links او دغه بایسکل چلونکي ته چې چپ لاس ته زه تاویږم او دلته ده. هو دلته مو هم باید پام وي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. اتمه پوښتنه د 4 نمبر پوښتنه ده. Warum ist man nach dem Konsum der Droge Kristall mit fahruntauglich? کله چې هغه کسان کنزیوم کارولو ته د کنزیوم د دروګه د نشهیي توکو کارول کله چې دغه مواد کرسټال میټ یو رقم سپینه ماده ده لکه دغه کله چې دا وکارول سي څنګه ستاسو د موټروانۍ کومه توانایي چې د هغه له منځه وړي یا تاسو نور مناسب نه یاست چې موټر وچلوئ. دا ځکه weil die eigene Leistungsfähigkeit überschätzt werden kann. دا ځکه چې ستاسو په ځان باندې باور بیا اندازې زیاتېږي چې زه ډېره ښه موټرواني کولی شم. weil Wahnvorstellungen auftreten kann. او دا هم کېدی چې تاسو په اپلاتو ویلو باندې شروع وکوئ او هر څه مو چې خولې ته راځي هغه ووایئ. weil plötzlich Erschöpfungen eintreten kann. او دا هم کېدی چې تاسو ته ډېره ستړیا را پیدا سي. هو دا هم سم ده. نهمه پوښتنه د 3 نمبر پوښتنه ده. Welche Kraftfahrzeuge müssen auf einer Landstraße möglichst den befestigten Seitenstreifen benutzen? کوم هغه موټر چې د ښاري سړکونو باندې روان وي د امکان تر حده پورې باید د اړخ لاس ونیسي او هلته لاړ سي. هغه موټرونه چې ډېر ورو Sie. Langsam fahrende landwirtschaftliche Zug- und Arbeitsmaschinen تراکتورونه او یا هم هغه موټرونه چې په کاروندو کې کار کوي هغه ډیر استه رفتار کوي هغه باید اړخ ته لاړ سي. kleine Krafträder او هغه واړه موټرونه چې هغه نسی دلته موټر سایکل هم راځي نه دا کولی سي تیز لاړ سي خو موفه هغه هم باید یو اړخ ته لاړ سي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. لسمه پوښتنه د 2 نمبر پوښتنه ده. Was ist in dieser Situation richtig? دلته کومه کړنه سمه ده؟ مونږ دلته Einmündungsstraße یا هم کرایز ته راغلي یاستو چې 4 دانې سړکونه لري. دلته مونږ ته وایي چې تاسو باید لومړیتوب دغه دواړو کسانو ته ورکړئ چې د راسته خوا او چپ خوا نه راځي. An der nächsten Kreuzung gilt die Vorfahrtregel rechts vor links. دلته دغه کسان منګه اړیو چې د rechts vor links مراعات کو او دغه کسانو ته چې دلته د هغې ته لاره ورکو. هو An der nächsten Kreuzung endet ein verkehrsberuhigten Bereich. verkehrsberuhigte Bereich هغه سړک ته وایي چې هلته ډېره ګڼه ګوڼه نه وي او استوګنځایونه وي. نه An der nächsten Kreuzung habe ich Vorfahrt. زه دلته لومړیتوب لرم. نه دلته یوازې دا سم ده.
Diese Frage wurde richtig beantwortet. یولسمه پوښتنه د 4 نمبر پوښتنه ده. worauf weist diese Verkehrskombination hin? Verkehrskombination هغه وخت راځي کله چې دوه دانې ترافیکي لیک نښې وي. دغه دوه دانې ترافیکي لیک نښې موږ ته د څه شي معلومات راکوي. د لومړۍ ترافیکي لیک نښه، دا ترافیکي لیک نښې د لاندې نه پورته ویل کیږي. لاندې نه پاس راځو. تاسو اړ یاست چې 10 کیلومتره په ساعت کې د موټر سرعت وکړي یا موټر سرعت راټیټ کړئ ورته، د دې نه زیات اجازه نه لرئ. او پس د هغې نه ځکه دلته د بان اوباګنګ یا هم د ریل پټلۍ د تاسو د ریل په پټلۍ تیریږئ، سرعت به مو 10 ته راټیټوئ او د بان بیا به د ریل په پټلۍ تیریږئ. auf eine Bahnübergang die Schienenfahrzeuge nur mit 10 Kilometer befahren dürfen. وای موږ ته دا ترافیکي لیک نښه دا معلومات راکوي چې په دې سړک باندې ریل تیریږي یا ټرام تیریږي، خو هغه 10 کیلومتره په ساعت کې اجازه لري چې لاړ شي. نه، دا زموږ لپاره ده، دا د ریل لپاره نه ده یا د دغه ټرام لپاره نه ده. auf einen Bahnübergang den ich mit maximal 10 Kilometer pro Stunde überqueren darf. maximal ډیر تر ډیره زه اړ یم چې دغه بان اوباګنګ یا د ریل پټلۍ 10 کیلومتره په ساعت کې یا په دې باندې تیر سم. هو auf einen Bahnübergang an den ich ab hier mit maximal 10 heranfahren darf. زه کولی سم د دغه نه وروسته 10 کیلومتره په ساعت کې لاړ سم. هو دلته دا دواړه سم دي. 12مه پوښتنه د 3 نمبر پوښتنه ده. was müssen Sie bei der Beladung Ihres Fahrzeugs beachten? کله چې تاسو په موټر باندې بار باروئ او یا هم هر شی پکې باروئ نو څه شته مو باید پام وي. mein Fahrzeug darf die zulässige Achsellast nicht überschreiten. کومه هغه توانایی یا وزن چې زما موټر جګولی سي د هغې نه باید زیات بار پې باندې بار نسي. mein Fahrzeug darf die zulässige Gesamt maximal 5% überschreiten. کولی سم 5% نور هم پې باندې بار کمه د هغه اصلي وزن نه چې موټر جګوای سي. نه، ich muss die Ladung mit geeigneten Mitteln gegen Verrutschen sichern. او کوم بار چې زه په موټر کې باروم هغه باید ونه خویږي، زه باید مسؤونه او کلک وتړم. تاسو باید څومره چې تاسو ویل سوي دي د هغې نه زیات بار نه کوئ او بار هم ونه خویږي. هو diese Frage wurde richtig beantwortet. 14مه پوښتنه د 4 نمبر پوښتنه ده. ویډیو ته راځو. په ویډیو کې ګورو موږ په تونل کې 150 کیلومتره په ساعت کې د موټر ځغاسته ده. دغه راسته کرښه بنده ده، ځغاستلیکه بنده ده، موږ اجازه چپه وبخئ په هغې باندې موږ اجازه نه لرو چې لاړ شو. موږ د خطر علامه ولیدله. دفتن مو 4 وړې څراغونه د خبرتیا چالان که دلته 2 موټرو پیښه کړې ده. پوښتنې ته راځو. wie verhalten Sie sich jetzt richtig? دلته څنګه تاسو سم چلن کوئ. ich halte an, stelle den Motor ab und lasse beim Verlassen den Zündschlüssel oder Transport im Fahrzeug. زه موټر همدغلته ودرومه ځکه مخکې سړک بند ده، زه نسم کولی لاړ شم. موټر همدلته درومه، ګل کومه، کلي په موټر کږدم او ترې کښته کېږم. هو ich halte an, stelle den Motor ab und warte im Fahrzeug auf die Räumung der Unfallstelle. موټر ګل کوم او همدلته ودرېږم تر څو پورې چې یعنې زه په موټر کې کښېنم چې دا لاره خوشي سي. نه، ich halte an, stelle den Motor ab und verlasse den Tunnel über den Notausgang. زه موټر ودروم، ګل کومې او دغه نوټ ausgang چې ده د بیړنیو وتلو لاره، نو دغه ځای نه زه هم ووځم. هو دلته کلي به موټر کې پرېږدئ او نور به ترې نه وځئ. 14مه پوښتنه د 3 نمبر پوښتنه ده. Sie sind an einem Verkehrsunfall beteiligt. wozu sind Sie verpflichtet? تاسو په یوه ترافیکي پیښه کې هم شامل یاستئ. څنګه چل به کوئ؟ تاسو څه شته اړ یاستئ چې تاسو یې وکئ. یعنې ترافیکي پیښه سوې ده، یو جانب تاسو هم هستئ، نو هلته به تاسو څه کوئ؟ ich muss bei geringfügigem Schaden unverzüglich zur Seite fahren. که چیرته دغه کوم جبران یا خساره چې د دومره زیاته نه وله موټر کولی سو وګرځي، تاسو باید دفتن دغه سړک خالي کړئ او د سړک اړخ ته لاړ شئ. هو ich muss auf Verlangen den Berichten meinen Namen und meine Anschrift angeben. او زه باید خپل هغه ټول ادرس او هر شی چې د هغه بل نفر ته ورکمه. هو نوم،
آدرس او ټلیفون نمبر ټول شیان باید ورته ورکړئ. Ich muss den anderen Beteiligten angeben, dass ich auch am Unfall beteiligt war. ته باید هغې نه بل کس ته هم ووایې چې زه هم په دې حادثه کې شامل یم یا زه هم ومه پکې. هو دلته به دا درې واړه تاسو ټیک مارک کوئ. 15مه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. Vorfahrtsstraße ده. دلته څوک لومړیتوب لري چې لاړ شي؟ زه لومړیتوب لرم، بیا دغه خړ موټر او بیا ورپسې د آسماني موټر. پوښتنې ته راځو. Wie verhalten Sie sich richtig? دلته څنګه تاسو سم چلند کوئ؟ Ich muss dem grünen PKW Vorfahrt gewähren. زه باید دغه موټر ته لاره ورکم چې لاړ شي. نه. Ich muss dem blauen PKW Vorfahrt gewähren. زه باید دغه ته لومړیتوب ورکم چې لاړ شي. نه. زه کولی سم اول لاړ شم. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 14مه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. Was gilt in dieser Situation? دلته څه شی سم دی یا څه شی اجرا کیږي؟ په Vorfahrtsstraße کې یم، زه مخامخ ځم، ما پس لومړی د موټرسایکل ځي او بیا ورپسې زه ځم. Ich muss das Motorrad zuerst fahren lassen. زه باید د موټرسایکل چلوونکي ته اجازه ورکړم چې لومړی لاړ شي. هو. Ich muss links abbiegen. زه باید چپ لاس ته اشاره ووهم چې زه ځم. زه خو مخامخ ځم، نو ولې زه اشاره ووهم؟ نه. Das Motorrad muss warten. دی باید ودرېږي. نه. دی باید لومړی لاړ شي، بیا زه ځم ورپسې. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 15مه پوښتنه د 5 نمرو پوښتنه ده. Welche Verhalten ist richtig؟ دلته کومه کړنه سمه ده؟ زه په Vorfahrtsstraße کې یم. څوک باید دلته اول لاړ شي؟ اول باید دغه ټرام لاړ شي، ورپسې زه لاړ شم او بیا ما پسې د تراکتور ځي. پوښتنې ته راځو. Ich muss den Traktor durchfahren lassen. زه باید د تراکتور ته اجازه ورکړم چې لاړ شي. نه. Ich muss die Straßenbahn durchfahren lassen. دغه ټرام ته باید اجازه ورکړم چې لاړ شي. Ich darf nicht auf den Gleisen warten. زه نشم کولی دلته د دې پټلۍ په سر باندې ودرېږم. دلته ته کولی شي ودرېږې. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 18مه پوښتنه د 3 نمرو پوښتنه ده. Womit müssen Sie bei diesen Verkehrszeichen rechnen؟ کله چې دغه ترافیکي لیک نښه تاسو وینئ، چېرته هم باید پام وي. معنا دا چې د پلي تلونکو کسانو پټه ده برګه. دلته مونږ ته ویل کېږي چې دلته کېدای شي خطر وي، ځکه سره علامه ده. Mit Fußgängern die möglicherweise die Fahrbahn überqueren. هغه پلي تلونکي کسان دلته کېدای شي اوسي چې د سړک په سر باندې تیریږي. هو. Mit einem Fußgegenüberweg der schwer zu erkennen ist. او یا هم کېدای شي داسې د پلي تلونکو کسانو کومه پټه چې د هغه ډیره ناوخته تاسو وینئ یا تاسو دا خبر درکوي چې خبرتیا دلته د پلي تلونکو کسانو لاره ده، خو تاسو یې صحیح لیدلی نه شئ. هو. Mit Fußgängern die Fahrbahn nur von rechts überqueren dürfen. د پلي تلونکو کسانو هغه ځای ده چې یوازې کولی شي د راسته لاس نه چپ ته واوړي. نه، دا سم نه ده، ځکه دواړو خوا نه کولی شي لاړ شي وراسي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. 19مه پوښتنه د 3 نمرو پوښتنه ده. Wie verhalten Sie sich bei diesem Verkehrszeichen؟ کله چې دغه ترافیکي لیک نښه تاسو ته راځي، تاسو باید څه چل وکوئ؟ دا ترافیکي لیک نښه مونږ ته وایي چې تاسو نشئ کولی د شپېتو نه ټیټ لاړ شئ. په دې سړکونو باندې چې کله دا ترافیکي لیک نښه وي، تاسو باید د شپېتو نه پورته لاړ شئ. د شپېتو نه ټیټ نشئ تللی. Sie dürfen diese Straße nicht benutzen, wenn Sie nicht mindestens 6 Kilometer pro Stunde fahren können oder dürfen. تاسو نشئ کولی په دغه سړک باندې موټر وځغلوئ کله چې تاسو 80 کیلومتره او یا هم د 80 کیلومترو نه زیات موټر نشئ ګرځولی او یا تاسو ته اجازه نه وي. هو. Sie müssen mindestens mit 60 km/h fahren, sofern Sie nicht aus Gründen der Verkehrssicherheit langsamer fahren müssen. دلته د ستاسو امنیت یا مسئولیت له امله تاسو باید یا تاسو اړ یاستئ چې 80 کیلومتره په ساعت کې موټر وځغلوئ، ځکه دا ستاسو د مسئولیت لپاره هم ده. که چیرې تاسو د دې نه ټیټ یاستئ، نو تاسو نشئ کولی په دې سړک باندې لاړ شئ. هو. په اوټوبان کې هم د 80 نه پورته اجازه شته ده، د 80 نه ټیټ اجازه نشته ده. Sie dürfen nicht schneller als 60 fahren. کله چې سره ترافیکي لیک نښه وي، بیا هلته تاسو ته وایي چې تاسو ته اجازه نشته د 80 نه زیات لاړ شئ. Diese Frage wurde richtig beantwortet.
شلمه پوښتنه د 3 نمبر پوښتنه ده. wie fahren Sie umweltbewusst؟ تاسو څنګه د چاپیریال ساتنو کې مرسته کولای شئ او یا هم د چاپیریال انډیوال کېدلای اوسئ؟ څنګه تاسو موټرواني وکړئ چې تاسو چاپیریال ته نقص ونه رسیږي؟ rechtzeitig Gas wegnehmen und Schwung ausnutzen, wenn die nächste Ampel rot zeigt. په وخت باندې خپل پخه د اکسلیټر نه لري کوي او همدغه تشه فاصله وکاروي تر څو پورې چې څراغ سور کیږي. هو یعنی داسې مه کوئ چې دومره تیز لاړ شئ چې چراغ سور سو بیا پس د هغې نه تاسو بریک ونیسئ. نه، د لرې نه څراغ ته ګورئ. bei grün immer voll beschleunigen. کله چې څراغ سور شین سو ښه صحیح موټر ته ریز ورکړئ لاړ شئ. نه، unnötig beschleunigen und unnötiges Abbremsen vermeiden. بې ځایه ریز ورکول او بې ځایه بریک نیولو نه جلوګیري وکوئ او دا کار مه کوئ. هو diese Frage wurde richtig beantwortet. د B Klasse لومړی پوښتنه د 4 نمبر پوښتنه ده. wie verhalten Sie sich richtig, wenn Sie bei einer nächtlichen Fahrt Ermüdungserscheinungen spüren؟ Ermüdungserscheinung کله چې تاسو ستړي یاستئ. کله چې تاسو د شپې موټر چلوئ او هلته تاسو پوه شئ چې زه ستړی سوی یم نو بیا باید څه کار وکړئ؟ spüren احساسولو ته وایي. Ich unterbreche die Fahrt für eine ausreichende Pause. زه خپل دغه سفر څه د داره را لنډوم او یو ځای کې ودرېږم، ښه صحیح تفریح کوم پس د هغې نه. Ich verzichte auf eine Unterbrechung und kämpfe gegen die Müdigkeit. زه نه درېږم او د ستړیا په مقابل کې مبارزه کوم او ځمه. نه، دا سم نه ده. Ich lasse nach Möglichkeit einen Mitfahrer fahren. که بل څوک ما سره په موټر کې وي هغه موټر چلولی سي، زه هغه ته وایم چې موټر وچلوي. هو دلته دا سم ده. دویمه پوښتنه د 4 نمبر پوښتنه ده. vor Fahrtantritt haben Sie sich geärgert, welche Folgen sollten Sie beim Fahren vermeiden؟ تاسو کله چې غوښتل موټر وچلوئ هغه وخت کې څه کار وکړئ، چا سره جنجال وکړئ، کومې کړنې باید تاسو نورې ونه کوئ؟ Vorsicht, Aggressivität, Ablenkung. احتیاط ونه کوئ، بیا هم په قار نه سئ او فکر مو بله خواته ونه نیسئ. احتیاط خو به کوئ خو قار به بیا نه کوئ او فکر به مو بله خواته نه نیسئ، یوازې به موټروانۍ ته ګورئ. هو diese Frage wurde richtig beantwortet. Dritte Püchtana da, 3 Nummer Püchtana da. Wie schnell dürfen Sie mit einem PKW und einem Anhänger außerhalb geschlossener Ortschaften höchstens fahren؟ تاسو 2 کیلومتره په ساعت کې کولای شئ د ښار نه بیرون په لنډه ټراسه باندې چې کله هم تاسو د موټر پسې یو ټریلر تړلی وي لاړ شئ. 2 کیلومتره په ساعت کې 8 کیلومتره په ساعت کې تاسو کولای شئ لاړ شئ. شپږمه پوښتنه د 4 نمبر پوښتنه ده. Sie fahren bei guter Sicht auf einer gut ausgebauten Straße. Innerhalb welcher Strecke müssen Sie anhalten können؟ تاسو په یو ډیر ښه سړک باندې په ډیر ښه سرعت باندې روان یاستئ او ډیره ښه لاره وینئ. څومره باید ستاسو سرعت وي چې تاسو وکولی شئ په هغه وخت کې ښه ودرېږئ یا بریک ونیسئ؟ څلورمه پوښتنه د 4 نمبر پوښتنه ده. Sie fahren bei guter Sicht auf einer gut ausgebauten Straße. Innerhalb welcher Strecke müssen Sie anhalten können؟ تاسو په یو سم سړک باندې په ډیر ښه لید سره روان یاستئ، په څومره لاره کې تاسو باید بریک ونیولی شئ؟ شتریکه هماغه فاصله یا څومره لاره چې تاسو لیدلی شئ. von mir übersehbaren Strecke څومره چې زه لاره لیدی شم په هغې کې باید موټر ودرېږي. هو diese Frage wurde richtig beantwortet. پنځمه پوښتنه د 4 نمبر پوښتنه ده. راځو انځور ته په ویډیو کې ګورو چې په اوټوبان باندې یاستو، 100 کیلومتره په ساعت ځغاسته ده، زه غواړم د اوټوبان نه ووځم، خو دلته دغه ausfahrt چې دی دا بند ده، څه به کوم؟ پوښتنې ته راځو. Wie sollten Sie sich verhalten؟ دلته به څنګه چلند کوئ؟ زه خو دغه سړک نه اوس نسم کولی دی خو غواړم ich fahre weiter. کله چې دا رقم لاره بنده وه حتما دلته بل ausfahrt هم شته ده چې تاسو وکولی شئ خپل منزل ته ورسیږئ، نو تاسو به دلته نه ودرېږئ. Ich halte auf meine Fahrstreifen und warte auf eine Lücke. زه همدغه سړک باندې ودرېږم، هغلته ګورم چې چېرته کومه تشه وه زه به ننوځم. نه، اوټوبان ده خطرناکه تمامېدلی سي، د شاته موټر تیز راځي او بیا د لومړۍ کرښه هم د کېدی سي لوی موټر راسي، نو تاسو به هېڅکله نه ودرېږئ. Ich ordne mich auf der Standspur Seitenstreifen ein. زه دلته تاویږم یا دلته اوړم په دغه سړک باندې ودرېږم. نه، تاسو باید مخکې لاړ سئ.
Ich fahre weiter. شپږمه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده. Unter welchen Bedingungen darf die Ladung nach vorne über das Fahrzeug hinausragen؟ په کومو شرایطو یا څه وخت تاسو کولی شئ چې خپل بار د موټر په مخ یا د په سر باندې داسې تیر کړئ. Wenn die Ladung oberhalb einer Höhe 2,50 Meter nicht mehr als 50 hinrauscht. کله چې hinausragt، کله چې ستاسو د موټر په سر باندې 2 متر او 50 سانتي جګوالی ولري او د 50 سانتي مترونه دغه چې کوم بار تاسو مخکې د موټر نه باسئ ونوځي. هو wenn die Ladung mit einer roten Leuchte kenntlich gemacht ist. کله چې د بار په سر باندې یو بل سور چراغ ښیي چې دلته دومره بار ده. نه، کله چې دغه 2.50 سانتي متره ستاسو د بار جګوالی او د موټر سره بیا کولی شئ تاسو 50 سانتي متره بار د موټر په سر مخکې وباسئ. هو. اوومه پوښتنه د دوو نمرو پوښتنه ده. Worauf weist diese Verkehrszeichen hin؟ کومه دغه ترافیکي لیک نښه دلته موږ ته د څه شي معلومات راکوي؟ د Wasserstoff Tankstelle، دغه د اوبو بخار چې کوم ده، ما په نظر هم دغه سم ده دلته. Diese Frage wurde richtig beantwortet. اتمه پوښتنه د دوو نمرو پوښتنه ده. Was müssen Sie bei der Benutzung von Navigationssystem und Straßenkarten beachten؟ کله چې تاسو موټر کې ناویګاسیون یا هماغه سیستم کاروئ چې تاسو ته لاره ښیي او یا هم تاسو نقشه کاروئ، څه شتم باید پام وي. Auch aktuelle Inhalt können von Realität abweichen. تاسو باید دومره زیات اعتبار هم په دې ناویګاسیون یا د سیستمونو باندې ونه کوئ، ځکه چې کوم څه چې رښتیا وي هغه به کیدای شي فرق وکوي. هو د تخنیک له لحاظ نه die Inhalte können schon kurz nach dem Kauf veraltet sein. کیدای شي د تاسو ناویګاسیون په روز کال اخیستی وي، څه کال ډېر شیان تغیره شوي وي. هو alle Navigationssysteme können sich automatisch aktualisieren. ټول دغه سیستمونه ناویګاسیون یا دا چې د کاریالونه دي یا سافټویرونه دي دا ځان ډېر تازه ساتي، یا هغه شی چې دغه اوس شوي وي هغه هم پکې اضافه کېږي. نه، کله چې تاسو خپله اپډیټ نه کوئ هغه نه کېږي. دلته دا دواړه سم دي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. نهمه پوښتنه د دریو نمرو پوښتنه ده. Wozu neigt ein PKW mit Hinterradantrieb؟ ولې د موټر شاته کوم اکسل یا هماغه ویل یا ټایر چې ده هغه یو دفعه یو خواته کږیږي؟ Wenn man in der Kurve zu viel Gas gibt. کله چې سړی په ګولای کې موټر ته ډیر زیات سرعت ورکوي. یا neigt dazu د دې لپاره هغه داسې قاطیږي یو خواته ځي hinten auszubrechen چې مات سي. نو پام وي چې په ګولایګانو کې موټر ته سرعت مه ورکوئ. هره خواته چې موټر کوږ سو هما خواته تاسو سرعت ورکړه نو کېدای شي چې شاته کوم اکسل یا هر شی څه ده هغه مات سي. Diese Frage wurde richtig beantwortet. لسمه پوښتنه د څلورو نمرو پوښتنه ده. Die Bremsleuchten sind ohne Funktion. د بریک څراغونه کار نه کوي. Was tun sie؟ څه کوئ؟ Bremsflüssigkeit erneuern. د موټر یا په موټر کې د بریک هغه مواد چې دي د اوبو مواد هغه ورته اضافه کوم. Und verzüglich reparieren. پرته له کوم ځنډه باید جوړ کو. هو پرته د ځنډه باید جوړ کو. کله چې چراغونه کار نه کوي کېدای شي چې څه برقي ستونزه ولري. Frage wurde richtig beantwortet. دا و د دې برخې پوښتنې او سوالونه تر بیا ښې چارې.